د محمد نبی ورستۍ او ننۍ خبرې لا هر څه نه مخکې که تاسو زمونږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. یو ملګری قصه کوي او وایی مونږ په هوټل کې ډوډۍ وخوړله، بیرون وتلو کې مو سترګې په افغان لوبغاړو ولګېدلې. له لیدو سره سم پوه شول چې افغانان دي. سترګې ښکته واچولې، یو څو ساعته یې بیخي مخ راتاو نه کړو. پوه شوم چې محمد نبی او نور لوبغاړي به همدا فکر کوي چې دوی اوس کنځل راته ونه کړي. ځان مې زړور کړو، فکر مې وکړ چې د خبرو او پوښتنو لپاره تر ټولو ښه وخت ده. لوبغاړو ته نږدې ورغلم، لومړی مې له نبي پوښتنې شروع کړې. تر ډېرو سوالونو وروسته مې وویل نبي جانه نه مو شو کولی ځان مو کنټرول کړی وای او د هغو ښکنځلو والا خبرو نه غلی تېر شوي وای. خدای شته د نبي سترګې سرې شوې او وایي های کاش چې یوازې همدا کنځل وای. مونږ چې ورلډ کپ لوبې شروع کړي دي نو که مونږ بیټ ته هم ولاړ یو له میدانه چغې وي او راته وایي و ډالري ځان آوټ نه کړې، و د اصغر چمچې دغسې څوک سینګله کوي، ستا خور ستا ښځه او داسې نور چې زما په خولو نه راځي. یو خوا به د ټیم پریشر و، بل خوا به د مینوالو ښکنځلو نه پرېښودلو چې لوبې ته دوام ورکړو. نو هغه به و چې په داسې بال باوټ شو چې نړۍ ته به مو ځان وشرموو. او تاسو ووایاست چې په کوم کار سره زما مور ښځه خاندان دا ټول سپک کېږي، نو زه به څنګه لوبه وکړم او زه به څنګه چپ پاتې شم. که ماته پیسه مهمه وای نو زه دغه 3000 ډالر په یو ساعت کې اخلم. خدای نه شکر چې غټ سرایونه او مارکیټونه لرم، خو نه دا زموږ د مینوالو فکر دی. ځینې راته وایي ته په ډالرو ښه لوبه کوې. قسم خورم که مې دا 2 ځلې د هند پیسې په لاس کې هم لګېدلې وي، ټولې مې په غریبانو ویشلې د خیریه بنسټ د لارې. اخر یې ما خبرې بریک کړې. ما وویل نبي جانه اوس به څه کېږي چې ټیم مو بیرته د پخوا په شان شي. راته یې وویل که حالات همداسې دوام وموندو زه او راشد او یو څو نور شاید د تل لپاره استفا وکړو. مونږ هیوادوال خفه کړي دي او نور نه غواړو چې هیوادوال له مونږ خفه واوسي. چا چې ما ته کنځل کړي دي ما ټول بخلي دي، دوی دي ما وبخي. دا نو د ده اخرنۍ ژړونکې خبرې وې. خدای دې زموږ ناپوهه افغانانو ته هدایت وکړي، آمین. نبي جانه په هر حال کې دې ملاتړ کوم. ښه وخت ولرئ. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه.